د ننګرهار بېسود ولسوالۍ ګردکس کلي کې د پاکستاني پوځي رژیم هوایي بمبار کې د شهید شوو ملکي وګړو د جنازې لمونځ ادا او خاورو ته وسپارل شول. د جنازې په مراسمو کې د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال وویل پاکستاني پوځي رژیم د ولسي وګړو کور په نښه او بمبار کړی چې دغه پیښه کې د میرمنو او ماشومانو په ګډون 18 تنه شهیدان او 15 تنه سخت ټپیان شوي دي. د پاکستاني پوځي رژیم د الوتکو لخوا څخه بمبار شوی پر کلي باندې. دلته د ولسي خلکو یو کور په نښه شوی چې په دې کور کې 18 تنه په شهادت باندې رسېدلي، په دې کې سپین ږیري، زنانه، ماشومان او واړه شامل دي. همدا ډول 15 تنه په دې کور کې ژور زخمیان شوي دي. دا د ګردکس کلي د یوې کورنۍ د هغه بېګناه وګړو قبرونه دي چې د پاکستان پوځي رژیم په بېګانیو هوایي برید کې شهیدان شوي دي. د سیمې اوسیدونکي د پاکستان پوځي رژیم دغه بمبار په کلکو ټکو غندي او وایي که ضرورت شي له خپلو مېړنیو امنیتي ځواکونو سره به اوږه په اوږه د دغه ظالمانه نظام پر وړاندې جهاد پیل کړي. بیګا پاکستان جیټ الوتکې دلته راغلې وي او زموږ په کلي کې بمبار وکړو. ماشومان، ښځې، دا ټول سپینګیري ځوانان ټول شهیدان کړل. یو کور باندې بمبار کړی او تقریبا په یو کور کې 22 نفر او په 22 نفرو کې 18 نفر چې کوم دی دا شهیدان شوي دي او اوس هم څه نادرکه دي، معلوم نه دي. مړي او جسدونه هېڅ تیکه تیکه شوي دي، هېڅ نه معلومیږي. د پاکستان چې بېګا دا کوم عمل دلته کړی د بېګناه مسلمانان شهیدان کړي دي، د دې دا موږ په کلکو ټکو باندې غندو او انشاءالله موږ د خپل حکومت سره اوږه په اوږه باندې ولاړ یو. هر رقم مبارزه چې هر رقم دغه انشاءالله موږ ورته آماده یو چې د دې ظالمانو سره هر رقم ته دغه ته موږ ولاړ یو چې وجنګېږو ورسره. د سیمې اوسیدونکي دغه راز په ملکي وګړو، ماشومانو، ښځو او سپین ږیرو برید او بشرضد جنایت بولي او د ملګرو ملتونو او بشر حقونو نړیوال سازمان غواړي چې پاکستاني پوځي رژیم سره د دې بشرضد جنایت حساب وشي. د ملګرو ملتونو زموږ دا غوښتنه د پاکستان ظالم او جابر نظام سره دغه کړنې چې ماشومان شهیدان کړي دي، بېګناه وګړي شهیدان کړي دي، دې سره حساب و کتاب وکړي. د یادونې وړ ده چې پاکستاني پوځي رژیم تېره شپه 12 بجې ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې په بېګناه ملکي وګړو هوایي بمبار وکړ چې پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته.